د تاریخ له زرینو پاڼو. اسلام د مینې او ترحم دین دی. د سلجوق سلطنت واکمن سلطان الپ ارسلان هغه یوازینی اسلامي جنرال و چې د ملازګرد په جګړه کې یې بازنطیني پادشاه ته ماتې ورکړه او هغه یې زنداني کړ. د تاریخ په کتابونو کې راځي یوه ورځ سلطان الپ ارسلان په خپل زندان کې د روم بندي شوي پاچا څلورم رومانوس ته وویل: بالفرض که زه نن ستا په زندان کې بندي وای، تا به زما سره څه ډول چلن کاوه؟ رومي پاچا ځواب ورکړ: یا به مې وژلې یا به مې د قسطنطنیې په کوڅو کې ذلیلولې. سلطان الپ ارسلان د دې خبرې په اورېدو سره مسکی شو. بیا یې ورته وویل: خو برعکس اسلام موږ ته له بندیانو سره د مینې، ترحم او ښه چلن حکم کوي. البته زما لویه سزا دا ده چې ما تا ته عفو وکړه او زه تا له خپل زندان څخه اوس آزادوم. د تاریخ له زرینو پاڼو.